هغوی سره زما ستا نکاح کیږي، هغوی سره اختر مبارکي کول، لاس میلاوول یا هغوی ته کتل دا جایز نه دي زما ستا دپاره. لکه مثال د تر لور شوه، د ترور لور شوه، یا داسې نورې رشتې چې نکاح ورسره جایز ده او هغوی کله ته ځي، د فتنو دور دی، د ډېر فتنې پیدا کیږي. لہذا د شریعت مطابق عمل وکړئ. ستا کار ترور سره دی نو ترور ته دې ورشه، د ترور لور سره ستا کار نشته. تر سره دی تر ته ورشه، بیټک کې کښېنه، حجره کې کښېنه، دعا سلام ورته وکړه، اختر مبارکي ورسره وکړه، هغه سره کښېنه، هغه سره خوراک څښاک میوه دانه اخره، هغې که دننه کور ته تل دا ستا دپاره جایز نه دي. لهذا نن سبا خو الحمدلله هر چا حجره شته، جومات شته، او د هر چا بیټک شته، هغه سره په بیټک کې کښېنه، بار حجرې کې کښېنه، خوشحالي ورسره ونوانځه، اختر مبارکۍ ورسره وکړه، خوراک څښاک ترې نه وکړه، کور ته ورکره مه ورځه. ډېر داسې وي چې تا به بعضې اوقاتو کې داسې وي سړی خپلې خور کره ورځي، خور یې پردو کې والدي، نو ټیک ده خور ستا خپله ده، لیکن